د ټرمپ له بریا وروسته د افغانستان راتلونکی به څه ډول وي؟ د متحده ایالاتو په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ بریا د نړیوال سیاست په ډګر کې یو لوی بدلون دی او په ځانګړي ډول د افغانستان په اړه یې ممکنه تګلارې ته ډېرې پوښتنې پیدا کړي دي. د ټرمپ له بریا وروسته زلمي خلیلزاد په خپل لومړي ټویټ کې څرګنده کړه چې لا هم د افغانستان د کشالي حل ته ژمن دی او غواړي چې د دوحې تړون په بشپړ ډول عملي شي. دوحې تړون چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوی و د افغانستان د کړکېچ په سوله ییز حل کې مهم رول لري. که چیرې دا تړون په بشپړ ډول عملي شي نو د بین الافغاني مذاکراتو له لارې د یو ټولمني نظام جوړېدو ته لار هوارېږي کوم چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره اړین ګڼل کېږي. خو دلته یوه لویه پوښتنه هم شتون لري: آیا حاکم رژیم به د دوحې تړون ټولې مادې عملي کړي؟ د بین الافغاني خبرو بل اړخ چې پخوا جمهوري نظام و اوس یې څه حیثیت دی او څوک به د دې خبرو په دویم طرف کې شامل وي؟ د بین الافغاني توافق نشتون اوس یوه جدي ستونزه ده ځکه چې په افغاني ټولنه کې مختلفې ډلې یو پر بل باور نه لري او د یو واحدې سیاسي نظریې نشتون لوی خنډ دی. له بلې خوا د دې پوښتنې ځواب لا هم نه دی روښانه چې آیا ټرمپ به زلمی خلیلزاد ته پخوانی اعتماد او صلاحیت ورکړي او که نه. که څه هم خلیلزاد د ټرمپ د ادارې لپاره د افغانستان په اړه خورا مهم ماموریت درلوده خو د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د هغه رول او نفوذ محدود شي. په همدې حال کې افغانستان کې خلک او نړیوال څارونکي دې پوښتنو ته سترګې په لار دي چې آیا ټرمپ به خپلې تګلارې بیا له سره ترتیب کړي او د افغانستان په اړه به نوې پرېکړه وکړي که نه. د افغانستان راتلونکی اوس د بین الافغاني مذاکراتو، نړیوالو مرستو او په کور دننه اجماع ته اړتیا لري چې له دې لارې یو سوله ییز او دایمي حل ته ورسیږي.